پېښور هایکورټ خپل تفصیلي فیصله د 9 یا سهشنبې په ورځ شایع کړې ده چې پکې د پاکستان اورېجن کارډ ترلاسه کولو دپاره د افغانستان پاسپورټ او د پاکستان د ویزې شرط کلدم ګرځول شوی دی. او ټوله ډیټا هم ناد را سره دی ویل چې همدغه ډیټا چې ده تاسو کنسیډر کړئ د دې افغانانو د پی او سی کارډ دپاره چا چې دلته کې واده کړی دی په پاکستان کې نو هغې په بنا باندې تاسو کلیرنس وکړئ چې کوم کلیرنس هم دغه وي ځکه دا خو صفا خلک دي دلته ودونه کړي دلته بچي دي. د نادرا قانون تر مخه پاکستان اورېجن کارډ هغه سند دی چې څوک یې لري هغه د ووټ او د پاسپورټ نه علاوه نور ټول سهولیات ترلاسه کولی شي چې پکې د حرکت، کاروبار، جایداد اخیستلو، د بینک اکاونټ خلاصول، د بچو تعلیم ترڅنګ ټولې اسانۍ ترلاسه کولی شي. د 109 افغان کډوالو چې د پاکستان د مېرمنو سره یې ودونه کړي دي د درخواستونو اورېدنې د تېرې جمعې په ورځ د پېښور هایکورټ جسټس ارشد علي او جسټس وقار احمد وکړه. قانون پوهان وایي کوم کډوال چې پی او سی یا پاکستان اورېجن کارډ ترلاسه کړي هغه 4 کاله پس د پاکستان شهریت اخیستلو اهلیت ولري او د شهریت اخیستلو دپاره د پاکستان اړوند ادارو سره رابطه کولی شي. هایکورټ دا فیصله وکړه چې دې د پاسپورټ چې کوم دا ریکوایرمنټ دی دا چې دا ضروري نه ده، منډیټري نه ده او بغیر د پاسپورټ چې دوی ته پاکستان اورېجن کارډ چې هغه ایشو کې او دا کسان چې کوم کسانو دا فیصله د چا حق کې راله دوی چې 4 کاله په دې پاکستان اورېجن کارډ باندې تیر کړي دوی ته به چې پاکستاني شهریت هم ملاوي دي. قانون پوهان وایي د پېښور هایکورټ دا فیصله به هغه په زرګونو افغان کډوالو ته اسانۍ پیدا کړي چې د پاکستاني مېرمنو سره یې ودونه کړي او د هغوی اولادونه به هم د ستونزو بچ شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.